السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مه سئ. د ریاضي مضمون درېیم پړاو څلورم درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د هغو دوه رقمي اعدادو د جمع کولو زده کول دي چې یویز یې صفر وي. ګلالیو زده کوونکو راځئ لومړی هغه دوه رقمي عددونه وپېژنو چې یویز یې صفر وي. ګرانو زده کوونکو د 10 شل 30 څلوېښت 50 شپېته 70 اتیا 90 عددونه هغه دوه رقمي عددونه دي چې یویز یې صفر وي. اوس نو راځو د صفر لرونکو دوه رقمي عددونو سره د نورو عددونو جمع کول په مثالونو کې زده کوو. زه پر تخته یو مثال لیکم چې لومړی عدد یې شل او دوهم عدد یې 15 دی. اوس راځو دا دوه عددونه جمع کوو. کله چې د یوه دوه رقمي عدد یویز رقم صفر وي نو موږ د بل عدد سره د جمع کولو پر وخت د صفر پر ځای عدد ور اضافه کوو. د مثال په توګه شل او 15. لومړی موږ شل لرو چې صفر لري، بیا موږ 15 ور اضافه کوو نو نتیجه یې 25 ده. په دې ځای کې موږ د صفر پر ځای د دوهم عدد لومړی رقم ږدو سوال حل کیږي. دوهم مثال په لاندې عددونو کې هغه دوه رقمي عددونه په نښه کړئ چې یویز رقم یې صفر وي. 30 شل 22. اتل بیا راته ووایي. آفرین، اتل ټول عددونه صحیح په نښه کړي دي. رښتیا هم 30 او شل هغه دوه رقمي عددونه دي چې یویز خانې یې صفرونه دي، خو د 22 عدد یویز خانه بیا صفر نه ده. ګرانو زده کوونکو اوس راځو په ګډه یو بل مثال هم حل کوو. لاندې دوه صفر لرونکي عددونه جمع کړئ. 30 او شل. د داسې عددونو د جمع کولو لپاره له دواړو صفرونو څخه یو صفر نیسو او د جواب په برخه کې یې لیکو. اوس نو د دواړو عددونو د لسیزو خانې چې د 3 او 2 عددونه لري د یو بل سره جمع کوو او حاصل یې چې 15 کیږي د جواب په برخه کې د مخکیني صفر مخته لیکو. نو ویلی سو چې د شل او 30 عددونو د جمع حاصل چې دواړه صفر لرونکي عددونه دي له 50 سره مساوي دی. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د همدې درس تمریني سوالونه ولرو. د خدای په امان.